السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه خیر دی؟ برابر یې؟ ټیک ټاک سور کې ژوند مو ښه دی؟ زندګي منډې ترړې طبیعتونه مزاج مو ښه دی؟ الله مو راته روغ لره. د ریاض چې کوم ملګري یې د ریاض، نو ډېره مننه. د ریاض خلکو ماله ډېره مینه راکړله، ډېر عزت یې راله راکو. الله مو راته روغ لره. د ریاض نه روان شومه بای بای ریاض ښار بای بای. او ډېر خوږ ډېر ګران ملګری را سره دی تاڼۍ ملکه دی خوا پکې ګوره چې دا کلیوالو ته پته لګي. ماشاءالله روان یو دواړه روڼه ښه په سور باندې ښه په طبیعت باندې. د ریاض ښار چې کم دی نو هغې ته بای بای. او ورور را سره دی. زو به انشاءالله مدینې ته یوه شپه به مې په مدینه کې، انشاءالله یوه شپه به مې په مکه کې، او بیا به په جده کې یم. ټول ملګری دی خبر وي، خو زما په خپلو خلکو مینه ځکه ماتېږي چې ماشاءالله په ټولو پښتنو مې مینه ماتېږي. ټول مې د زړه سرونه دي. خدا مونږ ناسو ګپ شپ مې شتو لکه ابایي کال دی راځي، خو چې لا یې وکم بلکل بیا کال وکړه. نو انشاءالله مدینې ته در روان یم. رور څه ټیم له به رسو انشاءالله، الله دې خیر لري. دولس لو انشاءالله د شپې بارو له د شپې بارو بجو له به انشاءالله مدینې منورې ته ځو. او که زندګي ونه د جانان په کلي باندې به بیا سلام اچو. او د مور زویه ستا یو جهان مننه. الله دې راته روغ لره. د کلي سړی د سړي در باندې زړه م راټول شي او د سړي در باندې مینه هم ماته شي. او بیا خو بیخي مونږ ته را نږدې شوی مې، نو په نږدېکت کې هم نږدې یې که نه؟ کم تعارف چې را سره کېږو هغه ورو ورو را نږدې کېږي. نو الله دې راته روغ لره. کلیوال چې ارځي الله دې ښه ساتي، الله دې آباد ساتي. ټول پښتانه دې خدای ښه ساتي، ټول مسافر ټول مسلمانان دې الله ښه ساتي. خو بیا خاص کر چې کوم دی نو پښتانه آی مس یو. او یار کالونه راځي ورکه چې خبرې وکړو، کال کې خبرې وکړو. السلام علیکم. څنګه یې ښه برابر یې؟ ټیک ټاک. یاره بس دا د ریاض د ښار نه ووتم او د مدینې په ښار ته روانېږم. یاره وروره د ریاض نه خو بس دا دې ووتم دوا راته کوه. الله دې مونږ هم په خیر ورسوي. لوی سفر دی. د مدینې نه به انشاءالله ځم مکې ته، او په مکه کې به عمره کوم انشاءالله که زندگی و. بیا به ځم جدې ته. نه واپسې نشته بیا. قدرمن شي بس په لایو ویډیو کې هم الله دې راته روغ لره. السلام علیکم. نو ملګرو انشاءالله خامخا به هلته ملاقات کیږي او ژوندي راته اوسئ. ٹھیک ده؟ رور سلام وکړه. ٹھیک ده؟